په خوست ولایت کې په لومړي ځل د ځوانانو راډیو په نوښت د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زون په کچه فوټسال سیالۍ پیل شوې. د غوروي یادو سیالیو کې د خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ترمنځ لوبې وشوې چې لومړۍ لوبه د خوست او پکتیکا ترمنځ ترسره شوه. د مسؤلینو په خبره له یادو سیالیو نه اساسي موخه د فوټسال لوبې ته پیاوړتیا ورکول دي. د دغې لوبو هدف دغه ده چې دلته دغه پرسال چې لږ په مخ حرکات وکړي. دا اولین ځل دی چې په خوست کې پرسال حرکات نه و، اوس یې نوی شتون پیدا کړی دی په خوست ولایت کې. بدون له شکه لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده ځوانان د یو ټولنې د پرمختګ او د لاسته راوړنو سبب کیږي. نو په دې وجه باندې په دې دلیل باندې د ځوانانو راډیو وغوښتل تر څو په هیواد کې د هیواد په کچه د هیواد په 40 ولایتونو کې د ځوانانو لپاره د سالم تفریح ایجادولو لپاره زمینه برابره کړي. بل لوري ته د فوټسال لوبیدونکي لوبغاړي دا ډول سیالۍ مهمې ګټورې بولي او د اړوند مسؤلینو څخه د دا ډول نورو سیالیو د جوړېدو غوښتنه کوي. از کمیته فوتسال کنیم که این بازی‌ها را بر ما برگزار میکنه. همچنان ما یک تقاضای دیگه داریم که این بازی‌ها را به شکل لیگ دوامدار مسلسل بگیرد تا باعث پیشرفت رشد فوتسال د افغانستان شود. یا افغانانو ځوانانو کې دومره وړتیاوې شته که زه درته ووایم چې هیڅ حد نه لري، خو چې کار ورته وشي انشاءالله دا زه اعتباري یم، امید و اعتبار په لرم چې کړای شي چې نړیوالو کې ملي ټیمو کې هر چېرته چې څومره دی هغه نه وکړي دومره دی کړای شي. خو دلته توجه نه وي ته چې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده، اولمپیک نه ما دا غوښتنه ده، تربیت بدني نه ما دا غوښتنه ده چې باید ځوانانو ته کار وکړي تر څو نوره پرمختګونه نوره داسې سیالۍ ترسره شي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم څخه وروسته فوټسال ملي لوبډله دویمه هغه ده چې نړیوالو سیالیو ته یې لار وموندله. هممهاله بیا دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې د فوټسال سیالۍ پیلیږي.